چې میار پکاړولې ظالمان دي رقیبان مې په دردونو مړنا شول ای جانانه درد ستا د مینې زور دی ځینې خلک مې په سرو وینو مړنا شول دلته ظلم همیشه تور تیار ده مظلومان په هزارونو مړه شول که چېرته قرباني د دین او د اسلام راغله او دا که دین موږ ته حکم وکړي سرونو او ملونو نه به ورته تېرېږو که نه ټول په زور ووایي لاسونه پورته کړو انشاءالله نه وایي تېرېږو به که نه هر یو دشمن په دې هر ځای کې ظالم ما انشاءالله هر یو دشمن په دې هر ځای کې ظالم ما انشاءالله امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانو ما امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانو ما ہر یو دشمن پدی ہر ذیک ظالم ما انشاءاللہ حضور ویسی انشاءاللہ ہر یو دشمن پدی ہر ذیک ظالم ما انشاءاللہ امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانو ما امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانو ما ولاړ پدا سے حقانیات یو من په مسلک د حنفیات یو هر یو میدان کې اکثریات یو ولاړ پدا سے حقانیات یو من په مسلک د حنفیات یو هر یو میدان کې اکثریات یو د هر چا خوله انشاءاللہ حضور ویسی انشاءاللہ لک حضور نور انشاءاللہ د هر چا خوله په دلیل ورماتوما انشاءاللہ امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانوما امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانوما کدا دی وقت خوارجی دے یا کسو غیر مخالدی دے گورا چی سوکھن بداتی دے کدا دی وقت خوارجی دے یا کسو غیر مخالدی دے گورا چی سوکھن بداتی دے انکریب دا حضور ویسی انشاءاللہ میدان بے ضرور کرنا حضور ویسی انشاءاللہ ان قریب دا بولا میدان ظالم انشاءاللہ امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانوما ہر یو دشمن پدی ہر زینا ظالم انشاءاللہ امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانوما امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانوما ورث نبی آخر زمان میں د اصحاب ترجمان میں تو حقیقت عظیم انسان میں ورث نبی آخر زمان میں د اصحاب ترجمان میں د حقیقت عظیم انسان میں دستا دفاع پا وجود غخو کوما انشاءاللہ امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانوما امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربانوما ورتا جو
زمریان پرگدا سوزیگی رکیبان په نظر مشاد مفتیان ورتا جوڑا ست زمریان پرگدا سوزیگی رکیبان په نظر مشاد مفتیان یو فاروق بن محمودی ورتا لرما انشاءاللہ امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربان ہوما ہر یو دشمن دی غرضے کی غرزوما انشاءاللہ امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربان ہوما امام اعظم صاحبہ پتا بسر قربان ہوما